سلامونه او نیک هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ لکه څرنګه چې موږ یو سیریز پیل کړی بریا ته د رسېدو ولارې چارې یعنې څنګه کولی شو چې بریالی شخص شو او خپلو بریاو ته نږدې شو په دې کې دریم پړۍ ته رسېږو یا دریم پړاو ته رارسېږو دریم راز څه شی دی دریمه لاره څه شی دی د زده کړو حس درلودل لکه څرنګه چې موږ زده کړې ته اړتیا لرو له هر څه زده کړه کوو حتی د ونې له یوې پاڼې زده همدا شان که چېرته موږ غواړو بریالي شو نو باید له هغه تجربو هغه ناکامیو چې موږ ترلاسه کړي دي یا موږ ورسره مخ شوي یو زده کړه وکړو څرنګه هم زده کړه وکړو داسې چې بیا مو کندې ته وغورځوي نه داسې چې راپورته مو کړي داسې چې کومک راسره وکړي او د بریا په لور مو وخوځوي لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهېږو احتیاجي د اختراعاتو مور ده کله چې یو انسان احتیاج شي نو اختراعات ته مخ کوي او فکر ته یې لا نورې ښه لارې چارې راځي نو حتما د هدف ترلاسه کولو کې مو د زده کړو حس قوي وساتئ او له هر څه څخه ګټه واخلئ له هر څه څخه استفاده وکړئ او یو څه زده کړئ داسې موقع بیا په لاس نه درځي نو همدا یې ښه وخت دی که چېرته غواړئ خپلو بریاو ته نږدې شئ نو زموږ راتلونکي برخې